سلامونه. څه شی کې ارشکه؟ زه شپېلم کوم. سپېلن په پښتو کې څه وایي؟ د لوبو ځای دی. او د لوبې ورته وایي. د دو رسمول چې دي ډېر ساده دي. مثلا لومړی دغلته یو خط داسې باسو، ورپسې بل داسې باسو، د دو موازي بل خط داسې باسو، دغه سره نښلوو، دا سره نښلوو. دغه ځای خالی پاتې کېږي. په دې کې دوه کسان لوبه کوي چې د دوې دانې مستقیما یو بل ته ایښودل کېږي. معنا دا چې دا د یوه کس دي، دا د بل کس دي. موږ به په کلیو کې خصوصا درې ډوله لوبې کولې. یو یې 12 پچی و، بل یې نه پچی یا کتار و، او بل یې لاربند و. کتار او نه پچی چې دی دا د ارشاک د عمر دپاره یو څه سخت دی. خو د لاربند چې دی دا بیا اسانه دی. لاربند داسې ده چې کله په یو کتار ځي تر 2 ځایونو پورې، خو هر کله چې لوبه داسې حالت ته ورسېده لکه دا، معنا په دغه صورت کې ارشکه صبر وکړه، په دغه صورت کې دا دلته نشي تللی، دا دلته نشي تللی، دا دلته نشي تللی، دا معنا لاره یې بنده شوه. اوس به زه د ارشک سره دا لوبه وکړم. تاسې کولی شئ کورونو کې د خپلو ماشومانو سره دا لوبه وکړئ. دا ډېره عادي په خپل قلم باندې رسمیږي، په یوه ورق کاغذ باندې په 3 ډولونو باندې. نو ساده لوبه ده او معنا ده چې دا ساده ده. ورپسې 12 پچی او کتار دي چې نه پچی دی هغه ساده دی. ورپسې ځینې خلک شطرنج کوي. خو موږ کولی شو خپل ماشومان د دغه وخت نه په دو لوبو باندې روږدي کړو او کېدلی شي دا یې ذهني کچې ته وده ورکړي. او لومړیو کې اول دوی فکر کوي چې څنګه کولی شم داسې حرکت وکړم چې مقابل طرف مې بند نه کړي. خو کله کله بیا دغسې هم کېږي چې وروسته ډېره کله چې بلد شي ډېر چټک لوبه ورسره وشي. په هغو کې دا د غبرګون حس چې دی چې دا څومره زر غبرګون ښودلی شي دا یې هم پیاوړی کېږي. ارشکه کوم خلی؟ کوم خلی؟ د څه رقم دی؟ سور به ته واخلې. سمه ده. زه داسې څم. ته څه رقم لاړ شي؟ داسې. شاباس. زه داسې څم. یس. ته څه رقم سي؟ څه رقم باید لاړ شي؟ زه داسې ځم. آفرین. داسې لار شته ده. اول زه داسې لاړ شم. زه داسې لاړ شم. ته کوم خواته ځې؟ زه خو داسې راغلم. زه داسې راغلم. ته کومې خواته ځې؟ زه دخواته. او لاړ شه. شاباس. زه داسې لاړ شم. زه داسې لاړ شم. زه داسې څم. په کومه خوا تللی شي ته؟ زه نه پوهېږم. ته وکړه. دا خو د ما ده. زما هغه مه کوه. زه داسې لاړ شم. زه داسې لاړم. شاباس. زه داسې لاړم. زه داسې لاړم. زه نشم ځم. ته تللی شي. وګوره څه رقم باید لاړ شي. داسې نه ځي. داسې ځي. هغه دې لاړې. نه هغه مه پرې کوه. موږ به دی. نه زه دلته یم. زه داسې بیا یم. زه اوس لاړ شه. آفرین. زه داسې لاړم. آفرین. وینه دغه خوشې شوه. زه داسې څم. زه داسې ځم. زه داسې لاړم. زه داسې لاړم. ارشاک وګټله لوبه. وګوره چې زما لاس بند شو. زه نه داسې تللی شم، نه داسې تللی شم، نه داسې تللی شم. آفرین. ارشک وګټله. هیله ده دغه لوبې د خپلو ماشومانو سره وکړئ. نو تر بلې لوبې خدای په امان ورسره وکړه. خدای خمون سم.